د پښتو وتلې مشهوره او خوږژبې سندرغاړې نیلو جان چې نن سبا په ډیر سخت او د ژوند او مرګ په حال کې ده. ملګرو، نیلو جان ته دغه بیماری څنګه لګېدلې ده؟ هغې به کومې ستنې لګولې چې دغه بیماری ورته ولګېده؟ که غواړئ چې د سندرغاړې نیلو جان د حال څخه ځان خبر کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. پښتون ټایم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. امید ده چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې او ښه ډانسره نیلو جان چې دا مهال په هاسپیټل کې د ژوند او مرګ په کشمکش کې راګیره ده. هغه د څو ورځو نه په یو بیماري اخته شوې ده چې ټول وجود یې پړسیږي او ډاکټران هم وایي چې د نیلو جان حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دي. نیلو جان اوس تازه له خپلو مینوالو غوښتي چې هغې ته دعا وکړي او زر یې صحت ښه شي او وایي چې دا مهال په هاسپیټل کې پرته یم او ډیر ژر به مې اپریشن وشي. هغه وایي چې زه د څو ورځو نه بیماره یم او په هاسپیټل کې داخل کړی شوی یم چې په څو شیبو کې به مې ډاکټران د مرۍ اپریشن وکړي. د نیلو جان په دغه ننني بیان کې ښکاري چې هغې ته په مرۍ کې ډریپونه لګېدلي او ډیره پړسېدلې هم ده او ډاکټران هم وایي چې د هغې صحت د ډاډ وړ نه دی. نیلو جان وایي چې په ظاهره زما دومره غټه بیماری نه ده، خو دا زیاتوي چې ټول وجود مې پړسېدلی نو زه ډېرېږم چې خدای مه کړه څه راباندې ونه شي. نو له خپلو ټولو مینوالو یې غوښتي چې هغې ته د صحت دعا وکړي چې الله تعالی یې زر روغه کړي. ملګرو، نیلو جان چې په یوه سخته بیماري کې اخته شوې ده، خو دا نه ده معلومه چې هغې ته دغه سخته او وژونکې بیماري د څه په خاطر لګېدلې ده او ډاکټران یې هم ټول اندېښمن کړي دي. دوستانو، دا د پښتو د تکړه او مشهورې سندرغاړې نیلو جان د بیماري په اړه پوره معلومات. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.